خوږه ژبه یې د خپل ولس دفاع کړې وه، په خوږه ژبه یې د خپل ولس دفاع کړې وه. قاتله ووایه ملالۍ څه ګناه کړې وه؟ په یو مرمۍ دې بې حسابه زړونه ونړول، په یو مرمۍ دې بې حسابه زړونه ونړول، په یو مرمۍ دې ټولو زړونو ته سلا کړې وه. چې د پښتون کور کې پیدا شوه نو شهیده دې کړه، ګنې له تا سره یې کومه ناروا کړې وه؟ چې د پښتون کور کې پیدا شوه نو شهیده دې کړه، ګنې له تا سره یې کومه ناروا کړې وه؟ دلته دې مور لور ته هیڅ نوم د ملالۍ نه اخلي، د میوندۍ ملالې مور هم دا خطا کړې وه. که مې زلمي وژنې ډارېږي چې ابدال به جوړ شي، که مې زلمي وژنې ډارېږي چې ابدال به جوړ شي، په دې تور سره دې د کوم جرم ادا کړې وه؟ که مې زلمي وژنې ډارېږي چې ابدال به جوړ شي، په دې تور سره دې د کوم جرم ادا کړې وه؟ په تا یوازې د خپل کور وګړي نه ژړېدل، په تا یوازې د خپل کور وګړي نه ژړېدل، په تا د دې ملت بچي بچي ژړا کړې وه. او زه یې په څه مړه کړم د قبر فرښتو ته وایه، زه یې په څه مړه کړم د قبر فرښتو ته وایه، ما په پړونو کې د هر چا نه حیا کړې وه. نصیبه بل د مرګ علت یې راته نه ښکارېده، نصیبه بل د مرګ علت یې راته نه ښکارېده، دې خبریالې همیشه د حق وینا کړې وه، دې خبریالې همیشه د حق وینا کړې